د تنخوا اظهار لیک د تنخوا اظهار لیک د وړاندې کولو لپاره دغه پته ards.ard.gov.f ته سرور ښکارا کړئ او خپل کارونکي نوم او پټ نوم د عوایدو لوی ریاست د برېښنايي اظهار لیکونو د وړاندې کوونکي سیستم په اصلي پاڼې کې ورکړئ. وروسته د اظهار لیکونو برخې ته په ورننوتو سره د ناوړاندې شویو اظهار لیکونو برخه پرانیزئ. بیا د تنخوا مالیې برخې ته په ورتلو سره د خپل مکلفیت دوره مو وټاکئ. ورپسې په 20مه کرښې کې د کارکوونکو شمیره، په 30مه کرښې کې د ورکړل شویو تنخوا او ټولټال او په 40مه کرښې کې وضع شوې مالیه ولیکئ. همداراز د چمتو شویو موضوعي مالیاتو د اکسل شیټونو برخې ته ورشئ. پر تنخوا باندې د موضوعي مالیې د اکسل شیټ تر ډاونلوډ او په هغه کې د دقیقو معلوماتو تر لیکلو وروسته په اپلوډ کولو سره د لیک تڼۍ کلیک کړئ. د لیک تڼۍ په کلیک کولو سره د محاسبې پاڼې ته ورسخیږئ. په دغه پاڼې کې د ورکړې وړ مالیه، د اظهار لیک د ځنډ جریمې او د ورکړې د ځنډ جریمې کتلی شئ. او که د تصحیح اړتیا وینئ، د ارزیابۍ بدلون تڼۍ کلیک کړئ او وروسته د پی ډي اف تڼۍ په کلیک کولو سره اظهار لیک په اتومات ډول ښودل کیږي. تاسو یې چاپولی شئ او که چیرته ورکړه یا تحویلي در باندې پاتې وي، د مالیاتو لومړنۍ تصفیې لپاره بانک ته رجوع کړئ.